صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق من محبته فنيد عبادته وعقيدة سر درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، در ربیع الاول میاشت را نږدې ده او کله چې دغه میاشت راځي نو موږ ته یو یاد را تازه کوي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل. محترمو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل دا زمونږ او ستاسو دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، بلکې د تمام انسانیت پیریانو انسانانو د فرشتو د پاره انتهایی د خوشحالی ورځ وه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په تمام انسانیت کې محبوب انسان دی. د تخلیق فیصله الله جل جلاله داسې اچانک نه ده کړې، بلکې دا یو منصوبه الهی وه چې د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې الله کړې وه دا فیصله چې زه به د انبیاء کرامو یوه سلسله جوړوم او د هغې سلسلې په آخري کړۍ کې به داسې شخصیت لیږم چې هغه به د تمامو عالمونو دپاره د تمام انسانیت دپاره د پیریانو دپاره د هدایت ذریعه، د ټولو قومونو دپاره، د هر نسل د هر رنگ والا انسانانو پیریانو دپاره د هدایت ذریعه. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، د هغې دپاره به د هدایت ذریعه، د رحمت ذریعه وي، د هغې دپاره به د رهنمایۍ ذریعه. دا د الله جل جلاله یو حکیمانه او یو اهمه او عظیم الشان فیصله چې د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې الله کړې وه. زغه آدم علیه السلام الله پیدا کو نو هغه چې په عرش باندې دا کلمه ولیده لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه حیران شو چې د الله د نوم سره د محمد نوم د چا ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو محترمو د الله جل جلاله د دنیا د تخلیق دا ټول کائنات پیدا کول دا د یو
حکیمانه فیصله لاندې او د یو منصوبې لاندې د الله جل جلاله یو فیصله کړ وہ یہ بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تا بہانا ماجرا کچھ اور ہے اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام دل ترا کس کو نپدی کی یو غٹ حکمت دا اللہ جل جلالہ دا طول کائنات اللہ پیدا کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی ابراہیم علیہ السلام بیا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی اسماعیل علیہ السلام او پدغ بنو اسماعیل کی اللہ جل جلالہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش پہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ پاک دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی بنو اسماعیل پائی کی بنو کنانہ او پائی کی قریش او پا قریشو کی بنی ہاشم منتخب کرو او زما پیدائش پاگی کیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پا مکہ مکرمہ کی شوئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پلار نوم عبداللہ دا نکنوم عبد المطلب او داغ دا پلار نوم ہاشم داغ عبد مناف بن قصی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک بن مضر بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان دا عدنان پوری چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ دا نسب دا مسلم دا دا مستند و حدیث و دا مستند و تاریخی روایتون ثابت دا او دا عدنان بیا دا اسماعیل علیہ السلام دا اولاد نکیدل دا مسلم دی خدا عدنان نپس دا اسماعیل علیہ السلام پوری سلسلہ چلاول چی دا پلارو دا پلارو دا بیا دا غن دا آدم علیہ السلام نو دا غیر مستند دا خود دې پوری دا مستند مسلم او مستند تاریخی روایات و حدیث ثابت بہرحال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خپل فرمایي چې زما نسب ډیر زیات پاک نسب ډیر زیات پاکیزه نسب زما په نسب کې تر آدم علیہ السلام پر څوک بد عمل نه په مکه مکرمه کې د پیغمبر علیہ السلام چې دا کوم نیکونه تیر شوي یو منظم ترتیبونه دی جوړ کړي سیاسی او مذهبي حالات منظم کړي سفارتی انتظامات جوړ کړي دي د نورو علاقو ملکونو سره مضبوط رابطې جوړ کړي دي او د دې ټولو خو کارونو سیرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکونو په غاړه باندې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار عبداللہ دا غپلار عبد المطلب دا غپلار حاشم خپل نوم عمر حاشم به ورته ځکه چې دا ډیر زیات سخی انسان او ډیر مخورز او خوبصورت انسان دته به حاشم ځکه ویو چې دکې سخاوت ډیر زیات یو پیره په مکه مکرمه کې قاصالی رااله نو دو خان ذبح کړو علال کړو داغه په غوخه کې شوروا وکړه او غټ غټي کاسې جوړ کړي پاغې کې چوری وکړه چوری روټه پکې چوری کړه دا زمونږ دا چوری نه ها پښتنو دا چې د خويندو د حق نه بيزان خلاصي چوری ولو کې بس پزمکه کې پیسې کې مولا بیا حق نه ور کوي بس موږ له بلا چوری کړی د دې د زمکو نور چې داغي کوم حقوق د رونو سره کیږي نو داغې نه په چوری ځان خلاصي دا څه خپل خلک دي د زمکه هر څه زمونږ نه پاتې کیږي محترمو دا هر څه پاتې دي لږونته سوچ او فکر پکار دی و چې چا یو لیش زمکه د بل د حق نه ګیره کړي که خپل روري که زوی خو نه زوی هر څه خو د پلاري که خپل روري که خوري او که بل رشتہ داري یو لیش زمکه دی قبضه کړي یو لیش ګوره ها کنالونه او مرلي او جربونه نه یو لیش
نو وی تر ومې ځمکې پورې به دا یو لې ځمکه د ده غاړې ته اچولی کېږي د قیامت په ورځ د ده په غاړه کې وي. تاسو سوچو کې یو بوجۍ سیمټ غاړې ته اچولی شي، یو بوجۍ خاوره، او چې د ومې ځمکې پورې ته غاړې ته در واچوي په هغه سخته ورځ سم خیال دی. دا د حدیثونو ثابته خبره د یو لې ځمکې ګوره بیا موږ سره هلته څه دغه نشته. اول ته بیا دام نشته چې افسوس په وکړو موږ وله ورته ووایو چې بس دا ټولې ځمکې ستا شوې. هلته بیا ځمکې نشته، نه پیسې شته، نه دولت شته، نه سفارش شته، نه د بیا مور او پلار سفارش کوي. او په دې حقوق العباد کې پیغمبر هم سفارش نه کوي چې پیغمبر علیه السلام په حقوق العباد کې ستا سفارش نه کوي او الله دې نه معاف کوي. نو ستا اسره څوک دي چې ته د خلکو حقونه غصب کې، خصوصا د خویندو سبا کې بعضې وروڼه یې داسې خویندې راوغواړي وایي ته ما نه خپل حق علي داسې ورته مخامخ وایي وایي ته خپل حق علي نو به ورته څه وایي چې یار دا څونه بدبخته رور دی. په کار خو دا وه چې د هغې ځمکه راواله ښه په ښه ریټ یې خرڅه کړه، پیسې پالي پاپه کې بندې کړه او وایي دا ستا حق دی. او داسې ورته ګورم مسترګو ته وله ښکته ګوره داسې وله ورکړه او غلی دې را روان شه بیا څه وخت پس ورشه ته ورته دا وایې چې حق علي که نه علي داسې خبره شو. نو چې تا ورسره کم ښه کړي دي نو هغه به مخې مخې ته کېږي نو بیا خو به تا ته خود وایي چې نه دا څونه سپکه خبره ده. بهرحال دغه چوري ته نه ده مراد، ښه ده مونږ چې په ځان خلاصو د خلکو نه د خویندو نه. دا روټۍ سرید دی مراد د عربۍ کې ورته سرید وایي. غوښې شوروا کې روټۍ ماتولو دا افضل طعام دی. دې سره روټۍ پسته شي او پسته روټۍ ګیډې ته ځي نو معدم دعا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وایي تا ته په ټولو ښځو داسې فضیلت حاصل دی لکه څنګه چې سرید ته په ټولو طعامونو باندې فضیلت حاصل دی. نو سرید دا افضل طعام دی. طالبان دا چې دا غټي که نه دا ځکه چې دی ما ته روټۍ خوري په لوبیا او چاڼه کې خوري ګورې ها خو سرید هغې ته وایي چې د غوښې په شوروا کې ماته کوي نو د غوښې وس خو نه کېږي نو بس لوبیا او چاڼه کې او دالو کې ماته کوي سرید ته جوړ کړي او بس بیا یې خوري. بهرحال هاشم ته هاشم ځکه وایي د ده نوم عمر و. هاشم وایي روټۍ ټوکړې ټوکړې کوونکي ته نو د قحطسارۍ په دغه دوران کې غټ دا وړې کاسې نه وي او به غټې کاسې وي. یو کاسه باندې به 10 کسانو 20 50 100 کسانو خوراک کو. نو هغې کې روټۍ ماتې کړې شوروا یې پکې واچوله او ټولې مکیلې دعوت و. تا د پیغمبر علیه السلام د نیکه سخاوت ډېر زیات سخي انسان او د خلکو ډېر محبوب ځکه السخي قریب من الله و قریب من الناس د الله هم خوښي او خلکو هم خوښي هغې ته نږدې خلک ته نفرت نه کوي. دو څیزونه داسې دي چې کوم انسان کې سخاوت ډېري او یو کوم انسان سره علم نافع با عمل علم او د هغې نه خلکو ته فایده رسوي د دې دو انسانانو نوم په دنیا کې پاتې کېږي. بهرحال نو هاشم د دغه وخت نه د ده نوم او لقب جوړ شو هاشم، خپل نوم عمر. په عربو کې به ډېر زیات خلک په القابو سره مشهورېدل د دې د وجې نه هاشم نوم باندې مشهور شو. په دې عربو به شام او یمن ته یخنۍ او ګرمۍ کې سفرونه کول نو ډېر زیاتې ډاکې به کېدې شوکې به کېدې. هاشم د مکې مکرمې مشر نو د یو سفارتي کار شروع کړو. دا اوس چې کوم سفارتونه او د یو ملک سفیر په بل ملک ناسي دا ترتیب هغه شروع کړو. هغه په خپل علاقه د هغې حدود مقرر کړو چې دا زمونږ د علاقې حدود دي او د دې ساتل لا په موږ باندې فرض دي. او نورو علاقو والا ته خطونه ولېږل بعضې ځایونو ته په خپله لاړې او هغې ته یې ویل چې تاسو د خپلو علاقو حدود مقرر کړئ د هغې ذمواري به ستاسو په سر او بیا خپل سفیران یې هلته ولېږل او هغې خپل سفیران نه ولېږل نو چې د دې په منځ کې بس اختلاف راته نو هغه سفیر به بیا روغه جوړه کوله. چې دا منظم ترتیب جوړ شو نو ډاکوان ویرېدل که اوس موږ چې په یو قبیله یو قافله باندې حمله کوو نو د هغې ټول قوم بیا زموږ دشمنۍ ته ودرېږي نو هغه ډاکې واکې هر څه ختم شو. دا د هاشم په برکت سره د پیغمبر علیه السلام نیکه پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې الله پاک داسې
کارونه په دنیا کې ښکارا کړ چې هغه د پیغمبر علی السلام دراتلو پیشنګوئی و ځکه چې کله دا نور راخیږي نور نو د نور نمخ کې اول رڼا راځي رڼا ګنټه 2 غنټې مخ کې صبح کاذب وتوي په اسمان کې مخامخ تک سپینه رڼای به دا غینه لګ وخت پس پاو نیمه غنټه پسو به صبح صادق راخیږي چې سحر ټیم هغه داخليږي نو هغه مخامخ چې کوم رڼای نو هغه رڼا په دې طرفونو کې خورشي د صبح صادق په ساره ټیم داخلي شي اوس د نور دراختو آغاز کېدو والده نو دغه رڼا په طرفونو کې چې خوريږي په مزه به د نور هغه پلوشي راخکار شي بیا په مزه رستو نور راوخی نو دغه شان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته بعثت کېدو نو دغه ترتیب اول الله پاک داسې پلوشي راخکار کړی ناشنا کارونه وشو یو پکې ناشنا کار داو چې دغه منظم او بل ناشنا کار داو شو چې دغه قریش په خپل کې راجم شو او یو منظم ترتیب جوړ کو چې یاره بدعملي ډېرې زیاتې شوې دي زیناکارې او دا شوکې ډاکې داسې څه ترتیب جوړول غواړي چې دا بدعملي ختم شي نو دا یو منظم مشوره او ترتیب برابر کو بابا شکار کړ بهرحال دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکې هغه پیشنګوئی هاشم تبا خپل علاقه کې ډیرو خلکو هغه د رشتې را لېږلې د نکاح لپاره خو د یو رشته نه قبول کړي د زه په خپل خوخه باندې رشته کوم چې کله د سخاوت بهادری شجاعت او د عقلمندی د روم باچا ته ورسید هرقل ته نو هغه ډیر زیات خوښ شو او هغه ورته خطر راولېګو چې زه تا خپل لور په نکاح کوم د چا خط پړاو کو نو دوته ولیکل چې زه خپل نسب نه خرابوم چې یو رومي غیر عرب نه علاوه د عجم دي هغه سره زه نکاح نه کول غواړم سبا بیا زما بچو ته خلک عجمیان وي عجمیان نو دغه نسبت مې نه دی خو د دې د وجه نه زه به عربو کې واده کوم یو پیر شام ته په سفر تلو نو د مدینې نه خلک راغلیو نو د یو جنې ولیدله پاغي نظر پریوته نو دړه ته پریوته دی ورغه داسې غلې غونتی هغه ته وخت کې خودونه خبرې چې واورې دي نو خبرې د دړه ته کوزي شوې ته پته ولګېده چې دا جنې عقلمند او خيار خزه دا غیر مسلمان سلمان مې نو د خپل پلوانو یا مشرانو ته ویل چې یاره د دې جنې معلوماتو کې ملګرو چاله کوئی ورکړی نه ده دا غي معلومات یو کو نه ورکړی نو دوته خود خطبه ولېګله د نکاح پیغام هغه قبول کړه واده وسره وکړو دا د مدینه منورې و بنو سلمہ قبیله و سلمان مې چې د واده وکړو نو د واده نه سوخ پسو ډیر زر وفات شو 15 کال عمر چې د وفات شو دل الله یو زوی ورکو نو هغه نوم کې غو د شیبه پیدایشي دغه په سر کې سپین ویخته سپین ویخته خو د بوډاوالي علامت شیب بوډا ته وي نو دل نوم هم شیبه کې خو دا غینه پسو دغه وفات شو نو التنا چا خبر راوړو د ضرور مطلب چې رستارور دا شان بیمار شل ته بس به وفات شو د داسن ځوانو روغ رمټو نو بس دې په وګ باندې کېناستو په خپل تحقیقاتو د پاره چې وی قتل نو ال خلکو ته ویل چې تاسو خلکو دغه خدمت کو تیمارداری وکړه خوغه جون وسره وپاو نکړه بس تقدیر او عمر پورو بس وفات شو د پنر سیو شو قبر لیدې لاړې بیا ورته چل چې دی یو زوی دی شیبه هغه د ځان سره کو مور خو اسیم پر دی چې هغه مړ شو نو بس او د عربو دا ترتیبو چې بچی با د پلار خاندان ته پاتې کېدل شرعي مسله نه ده بهرحال د ځان سره غورارو را سره کو شیبه او باندې ځان سره کېنو د راله مدینه منوره چې ډیر رسیدل نو دی باندې ډیر زیاتې دوړې پرې وته نو دا وراریم د دوړو ډکو خپل ځان نو خلک په منډه منډراله نو ته وای دا شوک دی نو دغه ته شرم نه دانش ویل چې وراره مې دی وای بچ دونه په من وراره دی نو دور دی ویل چې هاذا عبدي دا زما غلام دی عبد غلام ته
نو بس هغه ماشوم نوم خو شیبه و تاسو مل په القابات ډیر زیات مشهوري نو هغه ته خلکو عبد المطلب یو چې د مطلب غلام نو دغه ماشوم په عبد المطلب مشهور شو د کور ته بوته پای کپڑے ارسه تواچول چې د بار راوته خلکو جوړ کړه د سم شهزاده نو خلکو ته لوی غلام سره څوک داسې سلوک کوي دا تا د نسم شهزاده جوړ کو پیدا زما غلام نه زما وراره د هاشم زوی دی پیدا ما تاسو سره غپ لګو نو دغه عبد المطلب د پیغمبر علی السلام نکو بیا وخت ریدو نو دوم د پلار هغه ست سنبال کو پلار به کوم خو کارونه کول سخاوت بهادری شجاعت ټول صفاتونه په دې کې عبد المطلب کې موجود د بهادری ډېری قصې دي او الله پاک دله یو مرتبه ور کړی و دا یو معمولی غونته واقعیت ویما چې کله دا بنو اسماعیل علیہ السلام د مکه مکرمه تراله دلته نو بوي اسم نو اسماعیل علیہ السلام واقعه مشهور الله پاک د زمزم کوی دغه تخکارا کو دغه ما توجه کې ماته دغه ما ته ګوره د زمزم کوی چې د تخکارا شنو چې وخت تیرېدو نو د مکی خلکو عربو او نور چې خواف شکم علاقې وي نو ګستازو خیالي په دغه وخت کې یو قبیله دلته راغلي و بنو جرهم قبیله په مکه مکرمه کې آباد شوی او اسماعیل علیہ السلام پای کې وادم کړو د دغه بنو جرهم سره غي جنگ وکړو او دا بنو جرهم د مکه مکرمه نه وشړل خو چې دی کله دې ځنه تللو نو چې په مکه مکرمه کې دینه کم نقصان ممکن هغه پکې وکړو یو پکې دا وکړو چې هغه د ابو کم کوی او زمزم دا چینا دا د بیت الله شریف سره بالکل نږدې ده بیت الله شریف سره کوم ځای کې سړی طواف کوي دغه غلطه ده اوس خدا هغه بند کړی د پیپونه دی بوتلې دي خدا دغه ته نږدې و هغه به ګټه واچولې هغه مکمل تور باندې بند کړ چې دې دلته راځي نو زه وب بنې نو بس واپس به پری دی بیا به مونږ راشو او په دې خلکو به دې بوتانو لا سره زره سپین زره دا هر قسمه جواهرات د سيزونه به راوړل او د خپل خدایانو په نوم باندې بیت الله شریف کې پرې خودلو 380 بوتانو بګي نو هغه ټول سپین زره سره زره جواهرات هغه ټول هغه دی په دې کوی کې خاخ کړو او هغه کوی باندې لکه څنګه چې دې نه هغه هندوان تلل نو هغه سره زره یو شی بل شی چې کوم د سرو زره بوتان یا سپین زره هغه خاخ کړو بعضو باندې قبرونه جوړ کړو چیرې دا خلق خو د قبرونو ډیر زیات قدر ساتینو بس هغه ته جوړ کړ چې خلک یې کولاوي نو اوس د مال هرس دومره سیوا شوی دی چې په دې غړی کې یو مقبره ده یو څو کاله مخکې زه بدلته ومه نو الته مقبره کې خلکو قبرونه سپړ دي د دې خزاوي دلته اندوانو خزانه دفن کړي نور قصې به تاسو ته معلومي بهر حال چې هغه بنو جرهم هم تل کوی بند کو پای کې ډیر زیاته مدته رشوا هیڅ چاته غزینه معلومه عبد المطلب یو پیره خوب ولیدو په خوب کې ورته چا ویلو چې دلته نو تاریخي روایت او څنګه دي ته معلومه عبد المطلب او ټول مکه مکرمه خلکو ته پتا و چې دلته د زمزم یو چینه و خو دا پته نه و چې کوم ځای کې و نو عبد المطلب خوب ولیدو چې د بیت الله شریف سره خوا کې زمزم کویره چینه دار کویره او هغه راو کړه د چې را پاسې نو دویل چې ناشنا خوب مې ولیدو نو ذهن کې خبره وا چې زمزم خودلته څه چینه وا په سباله بیا خوب ولیدو نو بیا حیران ګرځیدل چې دا به کم ځای نو په درې مشپې چې خوب ولیدو نو چا چې ورته ویل چې دلته چینه ده نو ورته ویل دا به کم ځای کې زه به کم ځای کلمه نو ورته ویل دا لانګیږي کې دا کم دو بوتان دي دو بوتان په مینس کې چې کم ځای دی دا وکړه د چر پاسې دا دو بوتان په مینس کې ځای کنستل شروع ځان سره خپل زوی کو حارس خو چې ځای کنستل شروع کړو ټول خلک پیراله وای ختم ته ځای خرابې وای دلته کوی د زمزم چینه د ناغي ته هم پتا و چې دلته زمزم کوی چرته وو هغه ته د ځان نه لګي هغه ته ګوره ماته بشارت شوی خوب مې درې خو چام نه منه ټول په دشمنی را پاسې بس د بیت الله شریف ته مخ کو داغي دیوالونو سے ځان یو ځای کو او په تیزه خیره شروع کړو یا الله چې په دې ځای کې ما د شکر رکاوټ جوړيږي او کم خلک زما دشمنی اخلي نو هغه تباہ او برباد کې او د اخیره نو ټول خلک ویریدل یاره د خیره قبلي او به بیت الله شریف سره وخت نو بس چا ته غږ نکو خو پړه کې وته ټول ساتلی و عبد المطلب د خپل رور سره یو غټي راځتي چې لږ ځای وکنه ستداسي نو هي کې سره زره سپین زره راوته
ډېر زیات خوشحاله شو خلک هم حیرانو خلک ورته بلا شی راجمع شو چې نور راکنستنو نور سره زر سپین زر پکې راوته کاڼي پکې راوتلو چې داسې خو یې وکنستنو هلته پکې اوبه راښکاره شو بس ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره زه سم ځای کې لګیا نو چې لږې نور وکنستنو نور یې بم پکې راښکاره شوې چې نور یې وکنسته نو پکې اوبه ښه جوش وو داسې چینهدارې اوبه راووتې د یو طرف او بل طرف ښه تیزې اوبه رالې او چې د اوبو څه کړې نو ډېرې زیاتې خوږې وي د نورو اوبو ټولو اوبو نه مختلفې اوبه وي نو بس ټول زیات خلک ډېر زیات خوشحاله شو او الله پاک په ټوله مکه مکرمه کې دی داسې مشهور کو چې د ده یو نوم عبدالمطلب او د ټولې مکې مکرمې د خلکو مشر شو نو د زمزم دا کوی دوباره راښکاره کېدل دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه په سیاره کې دا خبر راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د پیدایش نه مخکې دا یو پیشنګویي وه او بیا بله واقعه مخې ته راغله ابرهه والا واقعه تاسو به اورېدلې مشهوره اوږده واقعه ده چې ابرهه په مکه مکرمه حمله کوله چې په مکه مکرمه حمله کوله نو چې دې دلته راته نه لاره کې واقعات افغاني مشهور شوي دته پته ولګېده چې ورته ویل استاغه 200 اوښان هم ځنګل کې راټینګ کړي دي او ډېر غټ پوځ را روان کړی دې مخې سره ورغی خو ابرهه په خپل تخت باندې ناسو او ډېر زیات بدماش ظالم بادشاه واقعه اوږده ده عبدالمطلب چې ور مخامخ شنو دی ډېر مخورز انسان او ډېر دنګ لوړ او ښکلی خوبصورت انسان ادریس شیخ صاحب رحمت الله علیه وایي په مکه مکرمه کې 200 جنکۍ په د مهینې وي او د ده ښځې هم ډېرې زیاتې وي او د هرې ښځې نه اولادو 10 زامنو د ده بهرحال چې دی هلته ور مخامخ شنو ابرهه په خپل تخت باندې ودرېدو د هغه د لیدلو نه د هغه په زړه کې یو هیبت او روب پرېوته تپوس یې خلکو نه وکړو چې دا سړی څوک دی وایي دا خو د مکې مکرمې مشر دی بس د ده په زړه کې دا اراده پخه وکړه که ده ماته ویل چې یاره حمله مه کوه که نه بلکل حمله نه کوو ځکه چې دا خو ډېر خطرناک سړی دی او ځان سره په تخت کېنو نو ورته ویل وایي ته څه دپاره راغلی وایي ما خبر اورېدلې چې تا زما 200 اوښان ګیر کړي دي هغه حیرانه شو وایي چې ته څونه ښکلی سړی ګوره ته ناشنا خبرې کې 200 اوښانو غم دی سره او زه ستاسو د بیت الله شریف وران وم وایي زه د اوښانو مالک یم او د بیت الله چې کوم مالک دی الله وایي هغه به د هغې حفاظت کوي زما پوره یقین دی هغه چې دا واورېده نو اوښان یې ورته حواله کړه او وایي ځان تیار کې حمله به کوم د چې مکې مکرمې ته راغی بیت الله شریف ته ټول خلک راغونډ کړو په چغو چغو باندې الله نه دعاګانې وغوښتې هلته او بیا ټولې مکې مکرمې خلکو ته ویل وایي مکه ورته خالي کې وایي کچرې وایي زما پوره یقین دی چې الله پاک به خپل کور حفاظت کوي او که بلپرس بیا مرانه کړه بیا به جوړه کړو خو تاسو خپل ځان محفوظ کړئ خپل مالونه نو دوی لاړل لرې لرې د مکې بیت الله شریف نه لرې لرې لاړه او تماشې ته ولل خو چې کله هغې حمله کوله د دې د سره ډېر زیات اوښان دوی چې زه به پړي واچوم بیت الله شریف ته اوښان به داسې په منډه کړم نو بس هغه ټول وران شي نو هغه چې کوم لومبی اوښو تاریخي روایتونو کې د هغه نوم محمود لیکلی هغه چې څنګه پوه شو چې دی خو په ما باندې بیت الله هلته کې کېناست په وهلو ټکولو باندې هغه نه پاسېده خو چې هغه طرف ته ولې مخ کوو نو ته به او بیت الله شریف طرف ته به نه ته مکې طرف ته بس هغه هلته پرېښودو هغه ځان سره نور اوښان او ټول فوجونه را روان کړو خو چې دې مکې ته څنګه رادننه کېدلو نو الله پاک پې هغه ابابیل مارغان راولېږل داسې مارغان د جدې طرف نه هغه سمندر طرف نه مارغان راوالوتله د هر مارغه سره به وي داسې 3 کاڼي یو 2 په خپو کې یو به په خوله کې و هغې به ډېر زبردست کار ورکوو لکه دا اوس چې ډرون داسې راشي او برار یې جوړ کړی او 2-3 دغه پکې پراته وي بمان نو داسې 3 بمان به هغه سره پراته وو خو هغې به ډېر ښکلی کار کوو وایي داسې لاندې به چې رالی نو د سړي په دې سر به ولګېدو او لاندې خېټې ته به یې کوشو د خېټې نه یې به لاندې لاړه بس سړی به هغه ځای کې مردار کړ تخته مکمل ایره به او په اوښ په اتی باندې به چې ولګېد داسې غټ غار به پکې وکړو هغې سره به هغه تباه شو ابرهه چې دا هر څه ولیدلو چې دا خو بمباري شروع شو نو هغه په منډه شو په تېښته شو نو دی خو د دې نه بچ شو خو الله پې داسې مرض ولګو چې هغه دانې پې راوختې بدن یې بلکل پمن شو او بیا به دا غوښې ته یې رجېدې او دغه ترتیب سره نسخه بوینه به دې ختله څوک هم ورسره نږدې نه دغه شان الله مردار د دې واقعې نه یو سبق دا هم حاصلېږي چې څوک هم د الله د شعایرو د دین د
زینو مخالفت کوي نو الله ولا به د ابرهه بشان سزا ورکوي په بهر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې یا 55 ورځې مخکې دا واقعه را پیښه شوې وه دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت د پیشنګوینه یو واقعه ده الله جل جلاله دې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د زده کولو ولو بچو ته سیرت ډیر زیات ضروری دی رسول الله مبارک نوم سو ایو ماشوم نه چاته پوسو کوي يا نور حياة جمل